اوس بهر ملک والا مسافر کوم شي دې مسلې نه مرګري نو خبر نو ځکه اوس ما ته پوښتې د ایران نه یو کس دوه کسان یو راته ایران نه کو یو راته دوبۍ نه بلا شي خلک لګیا سویم ورځ ده نو ښه ده علماو دا موبایل باندې دا مسلې رسي بار ملکونو ته نو هغې اورېدلې نو په شک کې دي وایي موږ ټول عمر داسې نه دي کړي دا به څه کېږي بېګاره ته یو عالم نو د بنو نه رنګ وکوي هر چا پوښتنه کړې ده ویل دا رښتیا ده وایي دا کلیپ چلیږي مې او رښتیا ده که نه چې کوم سړی په کوم ځای کې موجود دی کوم ملک دا هغه ځای د قیمت مطابق سرسایه په د لازم ده یو سړی په سعودي عرب کې دی یو سړی په دوبۍ کې دی یو سړی په ایران کې دی چې کوم ځای کې دی یورپ کې دی نو هغه ځای کې چې د 2 سیرو غنمو څومره پیسې جوړیږي نو هغه پیسې به ورکوي پرون دلته ما ته چا وویلې چا راته وویل پته نشته وی د سعودي مو ته هغه چې کوم پیسې جوړیږي چې مونږ حساب وکړو 1500 روپۍ جوړیږي څومره او حضرت صاحب دلته په پاکستان کې 90 روپۍ ورکي نو دا شرط ادا کیږي په خبره پوهېږئ صحیح ده که نه نو دا حضرت صاحب به د هغه سعودي کې به د 2 سیرو غنمو که هلته غنم نشته نو هلته کجوري دي که نه نو د کجورو به بیا د 3.5 سیرو ریټ لګي څومره د 3.5 غنم هغه پوکم 2 سیرې دي ښه پوکم احتیاطاً علماء 2 سیرې دي ورکي او جوار کجوري کشمش میوه دا 3.5 سیرې څومره اصل کې عربی کې لفظ د سوا راغلی سوا داسې یو لوښی و پیمانه وه علماو چې هغه ناب کړه نو هغې کې 3.5 سیره راځي نو عربو کې دغه اوس ته وی شعر کجوري خو بیا ډېرې ګرانې نو عربو کې کجوري ډېرې وي عربو کې به جوار ملاوېدل او عربو کې به کشمش او میوه ملاوېدله ځکه هغې ډېرې کړي وو 3.5 سیره یو پوره مکمل سوا او غنم په عربو کې نو اوس هم نشته کم دي نو هغې نیم سوا کړو په کم 2 سیره صحیح شوه نو د کوم ملک چې انسان اوسېږي د هغه ملک پیسې به دی د خپلو بچو دپاره که هلته چاله ورکوي غریب له او که دلته یې رالیږي یا دلته وي چې د ما طرف نه دومره پیسې ادا کړي البته یو چل به درته وښیم خیر دی یو چل به ورته وښیم چې د ډېرو که څوک غریب وي نو بچ بشي پوهېږې چلونه خو مونږ له راځي که نه چې جایز چل ښه ناجایز نه که دې غنم ورکوي غنم هلکه بیا زموږ خپل مارکیټ خراب شو جوړه دا ورته کوم کسان چې بهر دي ډېر په شوق دا مسله ور خو زه به هر حال چې تاسو آسانې مونږ ته د خیره ګرانې نو طریقه دا ده چې ته په بهر ملک اوسېږي او ستا کور کې د غنمو پنډېرې شته نو 2 سیره غنم ورکه څه ورکه غنم نو د 1500 نه به څه شي خلاص اوس قیمت به نه ورکړي که قیمت دی ورکول بیا به د هغه ځای قیمت ورکړي او که غنم دی ورکول بیا پاکستان کې هم 2 سیره غنم د یو سرسایه په سر باندې ورکولی شي الله دې مونږ ته د عمل توفیق نصیب کړي او ما او تاسو ټول ته د دین د صحیح زده کړې توفیق نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین